السلام علیکم ګراني مینوال زه فیضان بلوچستان یو ځل بیا حاضر یم دوستانو. زما چې کوم نننی هغه ټاپک دی ما یو څو ورځې مخکې دا خبره شیر کړې تاسو چې د مراد او د زیشان هغه کلیپونه صحیح کړي وو. نو دوستانو نن چې دی نو کومه زما خبره ده هغه د فاطمه ګل او د زیشان په باره کې ده. نو فاطمه ګل زیشان ته کال کړی دی، زیشان ته ویلي زیشان مهرباني وکړه مونږ پسې چې دی نو داسې پروپاګنډې مه جوړوه او نه مونږ پسې داسې خبرې کوه. نو مونږ عزتدار خلک یو، زمونږ د عزت چې دی نو جنازه مو وباسه. نو زیشان ورته ویل هغه خو ماته معلومه ده چې کوم تاسو چې دی نو عزتدار خلک یې. نو دوستانو زه به تاسو سره په دې ویډیو کې د زیشان او د فاطمه ګل د چې کوم اډیو کال نو د دې متعلق به تاسو سره مکمل ډیټیل به په دې ویډیو کې شیر کوم. چې تاسو تر اوسه پورې زما یوټیوب چینل نه سبسکرایب کړئ نو پلیز ان سره زما یوټیوب چینل هم سبسکرایب کړئ او ورسره په خوا کې بل آیکن هم. نو دوستانو فاطمه ګل چې دی نو زیشان ته کال کړی نو زیشان ته دا خبره کړې وه زیشان ته چې دی نو مونږ پسې خبرې کې او ردې بدې کې کنسلې کې نو لہذا مهرباني وکړه. نو تا مونږ ته چې دی نو میسج کړی و چې مونږ ته فلم دپاره ډونیشن پکار دی. نو ته مونږ مراد ته دې ویل ته ماله چې دی نو لږ شانتې پیسې راکړه سر مهرباني وکړه. نو اوس ته لګې مونږ پسې خبرې کې ردې بدې وي نو دا خو بالکل غلط کار دی. نو دوستانو تاسې په خپله سوچ وکړئ دا فاطمه ګل چې څنګه خبرې کوي د دې خبرو نه تاسو اندازو لګوئ د دې چې کوم دا خبرې دي سپیشل زیشان ته چې کوم وایي نو مهرباني وکړه زموږ د عزت جنازه مو وباسه. نو د فاطمه ګل او د مراد د عزت جنازه به وباسي زیشان هغه. نو تاسو ښه پېژنئ زیشان هم ښه پېژنئ او بیا چې دی نو مراد او فاطمه ګل هم پېژنئ دا څونه عزتدار خلک دي. خو خیر خبره دا ده د زیشان اړخ نه څه داسې ویډیو نه ده راغلی چې زه ووایم چې زیشان چې دی نو دی ته څه ویلي دي یا چې دی نو داسې څه خبره کړې وي. دې وخت چې دی نو د مراد او فاطمه ګل اړخ نه دا ویډیو راځي دی چې دی نو اډیو لیک کوي او دا خبره کوي چې زیشان مونږ پسې ردې ودې کوي. نو خیر د زیشان داسې ویډیو ما پخپله نه ده صحیح کړی چې څنګه زما لاس لاندې به راځي. نو زه به خپل دوستانو سره شیر کوم دا ضروري معلومات ما خپل دوستانو سره شیر کوم. که ویډیو کې ما له دوستانو څخه غلطي شوي نو زه بخښنه غواړم. انشاءالله ډېر ژر تاسو سره به په یوې نوې ویډیو کې به ملاقات کېږي. د خپل ځان ډېر ډېر خیال ساتئ. د لیوه له پامان والسلام.